موږ او د خالق نظام. د دې پراخ اسمان په غیږ کې چې مې هر وار دې پاشلو ستورو ته کتلي دي، نو په ذهن کې حتمن یو وار زما دا بیت رایاد کړی دی. نه خو حساب لرو د ستورو، نه سالار سره ځو، هسې کاږه واږه رهیو له ښامار سره ځو. انسان چې څومره د مځکې له اوبو، خوړو او هوا څخه په خپل ژوند کې کار اخیستی دی، هغومره د لمر، سپوږمۍ او ستورو څخه هم ګټه پورته کړې ده. پخوا به خلکو د شپې په سفر کې پر وچه یا سمندر کې له ستورو څخه د لارښود یا GPS کار اخیست. له سپوږمۍ څخه خو تر اوسه د کال هندارې یا جنتري کار اخلي، او لمر خو نو هم څراغ دی او هم بخاري. خدای هم دا ټول شان د خپلو لویو احسانونو په ډول راپېژندلي دي. خو د کائناتو دې عظمت او لویوالي ته چې څوک وګوري، نو تر لمر، مځکې او سپوږمۍ هاخواته په نورو شیانو نه سر خلاصیږي او نه د دې شیانو هدف ورته معلومیږي. خو خدای په دې اړه موږ ته داسې وایي: دا اسمانونه او مځکه او د دوی ترمنځ شیان موږ د لوبو لپاره نه دي پیدا کړي، بلکې په پوره تدبیر سره مو پیدا کړي دي. خو زیاتره خلک په دې نه پوهیږي. دلته ده چې خدای انسان ته دا ښوونه کوي چې تاسې د دې کائناتو حکمت وګورئ، بابیزه یې مه ګڼئ او پلټنې پکښې وکړئ. خو زموږ په وطن کې ساینس ته هغه ارزښت نه دی ورکړل سوی لکه څنګه چې باید وایي. ځینې خو یې د عقیدو د خرابوالي لامل لا هم بولي. د ګالیلیو دا نظریه چې ویل یې مځکه زموږ د شمسي نظام مرکز نه دی، د هغه وخت د کلیسا له نظریې سره په ټکر کې سوه، او هغه و چې دا ټکر یې سر هم وخوړ. او یو وخت وای په کندهار کې یو ملا له ساینس څخه دونه منکره و چې دا یې هیڅ نه منل چې باران دی له اوریځو اوري. وای دی جناب په یو مجلس کې ویلي و چې که پر مځکه د شرب باران اوري او ما یو څوک په تیاره کې سپور کې او تر اوریځو می پورته کړي او هلته وینم چې شین اسمان دی او غوړ لمر ځلیږي، بیا به هم دا ونه منم چې باران له اوریځو اوري، او قسم به واخلم چې باران له اسمانه اوري. له ساینس څخه دونه ناخبري او سرټمبګي واقعا یوه لویه بدبختي ده. هغه په دې چې دا ناخبري څوک د خدای د لویو قدرتونو او حکمتونو له لیدلو څخه محرومه کوي. د کائناتو پیل چې له بیگ بانګ څخه را پیل سوی و، دوهمه مرحله د ستورو او سیارو جوړېدل و. خدای د ستورو او سیارو نظم هم د خپلو بندگانو په څیر پر ټولیو یعنی کهکشانونو باندې وویشي. شاید دا په دې چې د دوی په پیژندګلوي کې انسان ته آسانی وي. کهکشان د میلیونونو او بیلیونونو ستورو او سیارو و هغې لوی ټولۍ ته وایي چې مرکز یې اکثره بلیک هول یا تور غار وي. دا د بلیک هول کشش قوه جاذبه او یا ګراویټي ده چې دا بې حسابه ستوري پر ځان د یوه ګردي ډسک په شکل راټول کړي او ساتلي وي. ویل کېږي چې د کائناتو په جوړېدلو کې ګراویټي یا قوه جاذبه تر ټولو لوی رول لري.
هغه اصطلاح خو به مو اورېدلی وي چې وایي پلانکی کار خدای کولی خو سبب یې پلانکی سو. دلته هم موږ ویلی سو چې د کائناتو جوړولو کار خدای کاوه خو سبب یې قوه جاذبه یا ګراویټي سوه. که څه هم په کائناتو کې تر 200 ټریلیونو زیات کهکشانونه موجود دي، خو زموږ کهکشان په دې خاص دی چې نه یوازې له قدیمو کهکشانونو څخه دی، بلکې د خدای د بندگانو یو کوچنوټی رنګین او ښایسته جهان هم پکښې آباد دی. ساینسپوهان وایي چې زموږ د شمسي نظام تر مخه پر دې ځای د یوه ستوري د چاودېدلو له امله دود، غبار، دوړې او وریځې ولاړې وې چې دې ته په ساینسي اصطلاح سولر نبیولا وایي. نبیولا ډېر ښایستې وې. په دې غبار کې نایټروجن، اکسیجن، آیرن او سیلیکا موجود و. ګراویټي یا قوه جاذبې دوی پر حرکت راوستل او په گردش کې یې کړل او له دې گردش څخه دونه حرارت تولید سو چې نتیجه یې یوه لویه چاودنه سوه. دا چاودنه 4.6 بلیونه کاله پخوا زموږ د کهکشان په یوه کونج کې د ښایستې نبیولا یعنی غبار، دود او وریځو په منځ کې وسوه. د دې چاودنې په نتیجه کې زموږ لمر پیدا سو. خدای په دې اړه په قرآن کې داسې وایي. او بیا هغه د اسمانو خواته متوجه سو چې په هغه وخت کې صرف غبار و. هغه اسمان او مځکې ته وویل تاسې دواړه راسئ، په رضا یا په زور. هغوی دواړو ورته وویل موږ په خوښۍ سره یعنی فرمان منونکي راځو. لمر زموږ د دنیا لپاره حیاتي ارزښت لري. که لمر نه وای د مځکې پر مخ به د انسان ژوند ناممکنه وای. دا لمر دی چې هر سهار د انسان جهان ور روښانه کوي او ماښام یې په تګ سره پر دنیا تیارې خورې سي. د همدې ارزښت له امله دی چې خدای څو واره په قرآن کې په لمر قسم اخیستی دی. ځینو اولنو خو د معبود خیال هم پر کړی و او د تعظیم سجدې به یې ورته کولې. د نړۍ په ادبیاتو کې هم لمر خورا ډیر ستایل سوی دی. د نوي پیل، نوي پیغام، ښایست، کامیابی او د سوبې قاصد یې بللی دی. لمر مخې یاره ستا خویونه هم د لمر غوندې سول، په راتګ هره ورځ راځې مګر شپه نه تېروې. خو د ادبیاتو د رنګینې دنیا لمر او د ساینس د دنیا لمر ډیر سره جدا دي. د ساینس د دنیا لمر له اورونو، غضبونو، اټمي چاودنو او آتش فشانونو یوه مالاماله کره ده. سربیرنه حرارت یې 5500 سانتیګریډ دی او د نن حرارت یې تقریبا 10 میلیونه سانتیګریډ ته رسیږي. لمر په بدنه دونه لوی دی چې زموږ د مځکې په څیر 1 میلیون کرې پکښې ځایږي. که څه هم لمر زموږ څخه 1.5 میلیونه کیلومتره لرې دی او رڼا یې تر موږ پورې په 8 دقیقو کې را رسیږي، خو حرارت یې دونه دی چې په دوبي کې مو بدنونه له خولو را لاندې خښته کړي. لمر له دې دونه لوی بدنې او حرارت سره پر یو نامعلوم لور داسې روان دی لکه په سمندر کې چې لامبو وهي. هو، سم مو واورېدل، لمر نه یوازې روان دی بلکې په خپل ځان کې هم سره ګرځي. قرآن دا خبر داسې راکوي. او لمر د خپل ټاکلي ځای خواته روان دی. دا د خورا ډیر ځواکمن پوه ذات
وضع کړی حساب دی او سپوږمۍ ته موږ پړاوونه ټاکلي دي تر دې پورې چې له هغو پړاوونو څخه په تېرېدو بیا هغه د خرما وچه څانګه غوندې سي نه د لمر په وس ده چې سپوږمۍ ونیسي او نه شپه تر ورځ مخکې کېدلی سي دوی هر یو په خپل مدار کې لامبو وهي زموږ په کهکشان کې د لمر په څېر 1 ټریلیون ستوري یا لمرونه موجود دي او د دې هر ستوري یا لمر پر مدار حد اقل یوه سیاره راګرځي خو دا د خورا ډېر ځواکمن پوه ذات وضع کړی حساب دی چې دا کائنات یې دقیق او بې خلله خپله وظیفه اجرا کوي د لمر تر جوړېدو وروسته چې څه پاته وه هغه د لمر د ګراویټي یا کشش له امله پر لمر په راڅرخېدو سول او له پاته سوو برخو څخه مځکه سپوږمۍ او نورې سیارې جوړې سوې ساینسپوهان وایي چې په لومړي سر کې زموږ شمسي نظام 20 سیارې درلودلې خو وروسته د دوی ترمنځ د ټکرونو له امله ځینې سیارې له نورو سره یو ځای سوې اوس زموږ د مځکې په شمول پر لمر 9 سیارې راګرځي ستوري لکه نور ژوندي مخلوقات زیږي رنګ بدلوي نمو کوي او بالاخره مري زموږ لمر هم یو ستوری دی او له همدې امله ویل کیږي چې یو ورځ به مري هم ساینسپوهان وایي چې لمر خپل نیم عمر تیر کړی دی او 6.5 بلیونه کاله عمر یې لا پاته دی وایي د لمر د مرګ وخت چې رانږدې سي نو نور به یې کم سي او وبه پړسیږي دونه به سره وپړسیږي چې نږدې سیارې لکه مرکري وینس او مځکه به په ځان کې منحل کړي او بیا به نو سره وچاودي د ژوند او مرګ دا خوندوره پروسه پر هر ژوندي موجود تطبیقیږي خو یو ذات دی چې په اړه یې ویل سوي دي هیڅ تغیر او تبدیل نه لري رحمانه تل تر تله برقرار دی رب زما